بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او وخت بخیر ټولو لیدونکو خوږو زده کوونکو ته هیله منده یم چې روغ او جوړ اوسئ. ګرانو زده کوونکو، تیره جلسه کې موږ 4 الکتروني ساحې په اړه همداسې مثالونه چې اولنی و میتان، دویم و امونیا او دریم اوبه، د درې واړو همغه هندسي جوړښت، زاویه، هایبریدیزیشن په اړه موږ ویل. په دې هیله چې تیر درس کې کوم ستونزه ونه لرئ ګرانو زده کوونکو، نننی موضوع چې موږ غواړو ووایو نو د جوړښتیز فورمولونو د ساده کولو لارو په اړه وایو چې په 10مه پاڼه کې یو. ګرانو زده کوونکو، ځینې وخت موږ ډېر مثلا کله چې موږ غواړو یو فورمول ولیکو، خصوصا مشرح فورمول، نو موږ ډېر وخت نه لرو، نو موږ کوښښ کوو چې همغه ساده لاره یې وټاکو تر څو چې کله چې یو کس ګوري همغه فورمول، تر څو چې همغه کس هم پوه شي او زموږ وخت هم ضایع نه شي. نو ګرانو زده کوونکو، ځینې لارې دي چې د هغه په واسطه یې موږ لیکو. نو اول مثلا مالیکولي فورمول ده. مالیکولي فورمول دومره معلومات چې موږ ضرورت لرو، مثلا د شکل په اړه یا هم همدا مرکبونه، په مرکبونو کې همدا عناصر څه رقم وصل شوی، د دې په اړه موږ ته نه وایي. نو اول مالیکولي فورمول لیکو، بیا همغه لاره وایو. مثلا د کتاب مثال چې پنتین ده. پنتین ګرانو زده کوونکو مالیکولي فورمول څه رقم ده؟ C15 او H څو کیږي؟ H12. نو دا خو مالیکولي فورمول ده. څه رقم موږ کولی شو د دې همغه مشرح فورمول، ساختماني فورمول یې موږ ولیکو. نو ګرانو زده کوونکو، اول موږ کاربونونه دلته رسموو. نو یو کاربون موږ لرو، 2 کاربون، دا هم 3 کاربون، دا 4 او دا هم 15 کاربون. بل ګرانو زده کوونکو، د دې نوم څه و؟ پنتان. پنتان چې ده، د دې نوم نه ښکاري چې دا یو الکان ده. نو کله چې الکان وي ګرانو زده کوونکو، نو د کاربونونو ترمنځ یو ګونې اړیکه شتون لري. نو دا یو، دا هم یو، دا هم یو، دا هم، دا هم او دا هم. بل اوس هایدروجنونو ته راځو. نو ګرانو زده کوونکو، دلته هایدروجنونه وصلوو. نو اوس حساب کو، 15 کاربن خو پوره ده، اوس باید 12 هایدروجن شي. نو یو، دا هم 2، 3، 4، 15، 6، 7، 8، 9، 10 او دا هم 12. دا مشرح فورمول ده ګرانو زده کوونکو. نو د دې لیکل موږ ته لږ ستونزمن ده چې هر ځلې مثلا دا خو پنتین ده، کیدای شي چې کاربن 200 وي. نو موږ باید ولیکو تر څو چې د دې مشرح فورمول. نو د دې ساده لاره ګرانو زده کوونکو چې موږ کولی شو ولیکو، نو یو کاربن، نو موږ کاربن لیکو هایدروجنونو سره. یو کاربن ده او هایدروجن څو ده؟ 1، 2، 3. بل رابطه یا اړیکه، یو کاربن 2 هایدروجن، بل یو کاربن 2 هایدروجن، بل یو کاربن 2 هایدروجن، بل یو کاربن او 3 هایدروجن. 1، 2، 3، 4، 15 کاربن پوره شو. نو دا هم یا بله لاره، دا لږ لاندې ولیکم، دلته CH2 او دلته هم CH3. ښه ګرانو زده کوونکو، د دې نه هم ساده لاره دا ده چې موږ همدا اړیکه چې ده دا هم څه وکړو؟ پاک کو یا هم ونه لیکو. نو بل موږ داسې هم لیکلی شو CH3، CH2، 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 بل CH3. وګورئ ګرانو زده کوونکو، دا څومره غټ ده، د هغه نه دا کوچنی شو، د دې نه هم دا کوچنی شو. او بله لاره چې موږ کولی شو ګرانو زده کوونکو ولیکو CH3، یو دانه موږ لرو، بل څو دانې CH2 لرو؟ CH2 په قوس کې لیکو 1، 2، 3 او آخر کې بیا هم CH3. نو داسې هم موږ لیکلی شو. بل ګرانو زده کوونکو، موږ کولی شو د اسکلیت په واسطه لکه د زیګزاګ خط غوندې هم موږ وښایو. مثلا ګرانو زده کوونکو، دلته CH3، دلته CH2، بل دلته هم CH2، دلته هم CH2، دلته هم CH3. نو 15 پوره شو. اوس دا وصل کو داسې لکه یو زیګزاګ خط غوندې. او د دې نه هم ساده لاره ګرانو زده کوونکو، موږ کولی شو یوازې د خط په واسطه یې وښایو. نو یو، دا هم 2،
دا هم 3 دا هم 4. نو ځینې وخت داسې هم لیکل کیږي، خصوصا اوس چې تاسو 12م ټولګي کې نو عضوي کیمیا چې موږ وایو ګرانو زده کوونکو ځینې ځایونو کې داسې لیکل کیږي، نو تاسو پوه شئ. دلته همدا تقاطع، دلته یو کاربن شتون لري، دلته هم 2 دا هم 3 دا هم 4 دا هم 5. یعنی داسې هم ښودل کیږي چې همدې شکل ته څه وایي؟ اسکلیتي شکل ویل کیږي. وګورئ ګرانو زده کوونکو دا ساختماني یا هم مشرح فرمول ده. بیا د هغه نه بعد موږ داسې هم لیکلی شو، یعنی خپل کار آسان کو او بل ځای هم کم نیسي. بیا د هغه نه همغه اړیکه هم څه کیږي؟ له منځه ځي، داسې لیکلی شو. بیا د هغه نه هم داسې خلاصه لیکو او ځینې وخت داسې لکه زیګزاګ غوندې هم لیکل کیږي چې او بل ځینې وخت دا کاربنونه هم نه لیکل کیږي، یوازې د خط په واسطه ښودل کیږي. نو ګورئ د همدې ځای نه څو دانې موږ ولیکو؟ 1 دا هم 2 دا 3 دا 4 دا 5 دا هم 6. همدا 6 دانې چې موږ ولیکه د ټولو نومونه څه ده؟ پنتان. پنتان دلته ولیکم پنتان. پنتان دا هم پنتان دا هم پنتان دا او دا پنتان. ښه ګرانو زده کوونکو همداسې دلته یو فعالیت ده په 21مه پاڼه کې. دا تاسو کورنۍ دنده چې خپل کتابچه کې ولیکئ او بیا که کوم ځای کې ستونزه لرئ کولی شئ کومنټ کې مطرح وکړئ. همداسې یو بل ګرانو زده کوونکو اسپرین یو کیمیاوي نوم. اسپرین چې تاسو حتما د دې نوم اورېدلی، خصوصا مثلا یو څوک چې ډاکټر ته ځي معمولا اسپرین د اسپرین یو دوا ده. نو د دې کیمیاوي نوم ګرانو زده کوونکو اسیټایل سالسیک اسید ده چې د هغه جوړښتیز فرمول دلته ښودل شوی. بل ګرانو زده کوونکو مرکبونو د مالیکولونو د ولانسي اړیکو ترمنځ نورماله زاویه څه ده؟ 109.15 درجه. بل د ایزومیري په اړه موږ وایو چې ایزومیر څه ته ویل کیږي. ګرانو زده کوونکو ځینې وخت داسې کیږي چې مالیکولي فرمول د 2 مرکبونو مالیکولي فرمول یو شان، یوازې 2 نه 3 4 5 6 یعنی ډیر داسې فرمولونه دي چې د هغوی مالیکولي فرمول یعنی دا فرمول یو شان دی، مګر کله چې موږ د دې شکل وباسو یا هم کله چې لکه دې غوندې مشرح موږ ولیکو نو په هغه کې فرق دی او همداسې د هغوی کیمیاوي خواص هم فرق لري. نو ګرانو زده کوونکو همدې ته ایزومیر ویل کیږي، یعنی کله چې مرکبونه د هغوی مالیکولي فرمول یو شان مګر د هغوی ساختماني فرمول فرق ولري همدې ته ایزومیر ویل کیږي. د دې مثال مثلا ګرانو زده کوونکو دای میټایل ایتر او بل ایتانول چې دا مونږ په تیر جلساتو کې هم کار کړی وو او دلته کتاب کې راغلی. نو دا پاکم او همغه مثال مونږ ولیکو چې د دواړو مالیکولي فرمول یو شان دي. ښه ګرانو زده کوونکو د ایزومیر په اړه مثال ایتانول او بل څه وو؟ دای میټایل ایتر. نو د دواړو مالیکولي فرمول ده C2H6O. اوس د دې مشرح فرمول فرق کوي. کله چې موږ ایتانول رسم کو ګرانو زده کوونکو نو یو کاربن 2 کاربن دلته هم اکسیجن دلته هم هایدروجن او په دې کې هم هایدروجنونه 1 2 3 4 5 دا هم 6. وګورئ د دې مالیکولي فرمول د دې نوم څه ده؟ د دې نوم ده ایتانول. بل ګرانو زده کوونکو دلته دای میټایل ایتر مونږ رسم کو. نو د ایتر وظیفوي ګروپ او په منځ کې اکسیجن دلته یو کاربن دلته هم یو کاربن هایدروجن دا هم هایدروجن دا هم هایدروجن دا هم هایدروجنونه. نو د دې نوم څه ده ګرانو زده کوونکو؟ دای میټایل ایتر. همدې دواړو ته ګرانو زده کوونکو څه ویل کیږي؟ ایزومیر، چې د دواړو مالیکولي فرمول یو شان مګر د هغوی ساختماني فرمول یا بنسټیز فرمول یا هندسي شکل فرق کوي. ښه بل ګرانو زده کوونکو دلته تاسو ته ډیر مثالونه لیکل شوي.
مثلا د هپتان ډیر تقریبا 9 ایزومیر لري چې ټولې دلته ښودل شوی. بل ګرانو زده کوونکو د جوړښتیز ایزومیري او د دوه ګونو اړیکو ځای په اړه وایو. ګرانو زده کوونکو یوازې دی ته موږ ایزومیر نشو ویلی. مثلا په یو زنځیر کې مثلا یو الکین وي، په هغه کې حتما په یو ځای کې دوه ګونې اړیکې شتون لري. نو په یو ځای کې مثلا په اولنی کاربن کې وصل وي او په دویم کې په دریم یا دویم کې وصل وي. نو دا دواړو ته موږ څه وایو؟ ایزومیر وایو. بل ایزومیر ګرانو زده کوونکو یو جوړښتیز ایزومیر چې موږ وویل په زنځیر کې، او دویم فضایي ایزومیر ده چې موږ ورته سټیرو ایزومیر هم ویلی شو. ګرانو زده کوونکو سټیرو یو یوناني کلمه ده چې د جامدو او کلکو جسمونو په معنا ده. نو ګرانو زده کوونکو فضایي ایزومیر یوازې هغه مرکبونو پورې اړه لري چې کلک فضایي جوړښت ولري او د هغوی هندسي شکل فضایي بدلون نه مومي. بل ګرانو زده کوونکو دلته د زیاتې پوهې په خاطر نو دلته ځینې شیان په کتاب کې نه دي لیکل شوي. زه دلته تختې په سر لیکم ګرانو زده کوونکو چې کوم وظیفوي ګروپونه هغوی ایزومیر دي دلته لیکم، تاسو هم یادداشت کړئ. یو خو پوه شئ چې الکول او ایتر دواړه څه دي؟ ایزومیر. یو خو پوه شئ، هغه بل هم زه دلته لیکم تاسو ته. ښه ګرانو زده کوونکو ایتر الکول سره څه ده؟ الکول ایتر دا دواړه ایزومیر دي. ایزومیر څه معنا؟ یعنې د دواړو مالیکولي فورمول یو شان مګر ساختماني فورمول فرق کوي. بل ګرانو زده کوونکو الدیهاید او کیتون. الدیهاید او کیتون چې انشاءالله په همدې عضوي کیمیا کې تاسو د ټولو په اړه د هغوی وظیفوي ګروپ همداسې مثالونه په اړه وایي. بل عضوي تیزاب ایستر سره. عضوي تیزاب ایستر سره څه ده؟ ایزومیر. ایستر. بل ګرانو زده کوونکو سایکلو الکان الکین سره. سایکلو څه معنا؟ یعنی هماغه الکان چې کاربن حلقوي مرکب جوړوي. نو سایکلو الکان الکین سره ایزومیر. سایکلو الکان الکین سره ایزومیر. بل سایکلو الکین الکاین سره. الکین الکاینونو سره څه دي؟ ایزومیر. نو دا کتاب کې نه دي لیکل شوي ګرانو زده کوونکو، حتما دا یادداشت کړئ او حفظ کړئ چې ایتر الکول ایتر سره ایزومیر، الدیهاید کیتون سره، عضوي تیزاب ایستر سره، سایکلو الکان الکین سایکلو الکین الکاین سره. ځکه چې دا ډیر مهم ده، کیدای شي چې په کانکور امتحان کې هم دا راشي. نو ګرانو زده کوونکو دا زموږ نننی موضوع چې موږ وویل. په دې هیله چې د نننی موضوع نه مو یو څه زده کړي اوسئ. ګرانو زده کوونکو دویم څپرکی هم خلاص شو. تاسو کورنۍ دنده سربیره پر دې چې خپل درس همدا درس چې نن موږ وویل دا تاسو یو ځلې بیا وایئ. نو د دویم څپرکي لنډیز همداسې د دویم څپرکي تمرین دا ټول سوالونه خپل کتابچه کې حل کړئ په منظمه توګه. بیا کولی شئ کومنټ کې ما ته ولیږئ. که کوم ځای کې مشکل لري نو کولی شئ کومنټ کې موږ سره شریک کړئ. نو ګرانو زده کوونکو انشاءالله په بله جلسه کې دریم څپرکی پیلوو. تر بله جلسې تاسو له یو بخښونکي خدای ته سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای پامان.